خبره ستا او زما د راتلونکي دی، خبره ستا او زما د ناموسونو دی، خبره ستا او زما د ځمکې دی، خبره ستا او زما د اختیار او د واک دی، خبره ستا او زما د حقوقو دی، خبره ستا او زما د وینې دی، خبره ستا او زما د پښتو او د افغانیت ده، د ارزښتونو خبره ده، د تاریخ خبره ده. 11 اکتوبر د افغانانو دپاره، د پښتنو دپاره یوه ستره ورځ ده او د دې ورځې دپاره دا څومره ځنډ شو چې دا افغانان دا پښتانه په تمه دي چې په دې ورځ به جرګه دایریږي، عدالت به کیږي او موږ پښتانه به یوې نتیجې ته رسیږو. او له هغه ادرسه چې هر وخت 100 کاله نه را په دې خوا دا افغان دا پښتون وژل سوی، ټکول سوی، نن یو ځلې بیا د همدغې ادرسه د همدغه ځینه په موږ او تاسو باندې یو بل کوشش کیږي. د ډاکټر ذاکر نایک راوستل پاکستان ته، ولې په اکتوبر میاشت کې، ولې په دغه کال کې، ولې پنجابي ته او انګریز ته معلومه ده، په دې خبرې باندې خبر دي چې افغان بچی پښتون بچی په بل هیڅ خبرې باندې در سره نه ودرېږي، خو که خبره د اسلام او د دین دی ورته وړاندې کړه دا در سره ودرېږي. په کوم ډول باندې زموږ د افغانانو د پښتنو ذهنونه د خواته واړئ. د اسلام ستر مبلغ ډاکټر ذاکر نایک پاکستان ته دعوت کړی، ولې چې په دې ورځ باندې پښتانه دې موضوع ته متوجه سي چېرته به یې غونډه په 11 اکتوبر چې تر څو پورې دا پښتانه هلته ورسي او د دې مبلغ خبرې واوري. ولې پنجاب زما او ستا د ضعیفې نقطې نه تل مدام ګټه پورته کړې ده او یو ځل یې بیا پورته کوي. د غازي امان الله خان تاریخ نه رانیولی تر ډاکټر صاحب غني پورې او تر دې نن د ګیلمن جانان تر وینې پورې موږ تل مدام د اسلام د قرآن تر نامه لاندې وهل سوي. زموږ د ضعف نقطه پنجابیانو ته معلومه ده او یو ځل بیا هم دا کار در سره کوي. هیله مې دا ده چې دغه ویډیو چې څومره کولی سي در سره یې شیر کړئ، چې څومره مهمه خبره د 11 اکتوبر به پښتانه افغانان به راټولیږي او د خپل د راتلونکي دپاره، د خپل د عزتونو دپاره، خپلو بچو په خاطر بل هیڅ کار ته موږ نه اوزګار یو، بل هیڅ داسې یو څه مهم نشته دی د 11 اکتوبر نه چې موږ هغه ته ورسو. هغه ویډیو در سره شیر کړئ. مننه.